سلامونه دوستانو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. افغانستان له یو ترکي شرکت سره جوزجان کې د سمنټو تولیدي فابریکې تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال وایي له اویا ترکي شرکت سره یې په جوزجان کې د سمنټو تولیدي فابریکې تړون لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې په ترکي شرکت د جوزجان ولایت په یتیم تاک سیمه کې د فابریکې په جوړولو 163 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر ملا هیبت الله بدري په وینا دغه فابریکه به په ورځني ډول له 3000 ټنه سمنټو د تولید وړتیا ولري. ښاغلی بدري زیاتوي نوموړی شرکت به له خپلو تعهداتو سره سم د سمنټو د اکتشاف او اخراجاتو ګټې اخیستنې او ټولنیزو خدماتو په برخو کې شاوخوا 163 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کوي. د شرکت په د اکتشاف په مرحله کې 50 کسانو ته او د ګټې اخیستنې په مرحله کې 1200 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابروي. دا چاره له 10 کلونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د سمنټو په برخه کې د هیواد په ځان بسیايي په موخه له دې پروژې وړاندې د شاوخوا 480 میلیونه ډالر په ارزښت د جبل السراج، کندهار او هرات سمنټونو پروژې تړون هم له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړی دی. په تیرو شاوخوا 12 لسیزو کې د خورا ډیرو ودانیو چارو لپاره افغانستان هره ورځ نږدې 12000 ټنه سمنټ کارول، چې 95 سلنه یې له ګاونډیو هیوادونو او 15 سلنه اړتیا په کور دننه پوره کېدله. افغانستان کې د جبل السراج او غوري سمنټونو فابریکې څه باندې 60 کاله مخکې جوړې شوې وې چې هره ورځ یې زرګونه بوجۍ سمنټ تولیدول. د هرات سمنټونو فابریکې هم چې 15 لسیزې مخکې جوړې شوې وې د جګړو له امله له فعالیت مخکې سقوط سره مخ شوې وې. په افغانستان کې د ودانیو چارواکو شنونکي په وینا په دغه هیواد کې د سمنټونو تولید لپاره شرایط ښه جوړ دي او که پوره پام ورته وشي ښایي په کور دننه د سمنټو اړتیا ورسره پوره کېدلی شي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. د تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.